لنډي کوتل تاریخي بازار کې هغه پخوانی هوټل کوم چې 50 کاله وړاندې جوړ شوی و، اوس هم په هغه حالت کې دی. هوټل مالک وایي 9 قسمه سالن پخوي او هوټل یې غرمې سره ماښام هم کولاوي. وایي روش ډېر مشهور دی او ګرد بازار څخه یې مشتریان روش خوړلو ته رادرومي. نوم شایب خان دی او د خپل عمر سره سم دا هوټل موږ کړو او په لنډي کوتل بازار کې نوي هوټل جوړ شو، میزونه هم دي او ټرفې په ګلیم دي پکې و هر سړی خو بیا هم موږ له الحمدلله لنډي کوتل خلک او خیبر خلک او شینمان خلک موږ سره خپل ناستی پاستی او خوراک چښاک کړ. بس خلکو چکن روش هم غواړي، غوښې روش هم خوري او بس هر رقم خلک مړه چې څه طبیعت یې هغه خلک خوري. نو سبزي هم پکې پخه وو او د مټر او الو کې هم پکې پخه وو، بس روشونه پخه وو. بس دا یې تقریبا 2:30 له ختمو، بیا د 2:30 نه علي بیا ماخوستان له بیا خپل دیګي نور تیارو 9:08 بجو پورې انشاءالله. عبدالرقیب په نوم یو مشتری بیا وایي لنډي کوتل بازار ته چې کله هم بهر څخه سیلګري راشي، شیب په نوم دغه هوټل ته روش خوړلو لپاره خامخا رادرومي او د روش خوړلو څخه خوند اخلي. عبدالرقیب نوم یې د قربان. ماشاءالله دا هوټل ډېر بهترین هوټل دی. موږ د ډېر لرې ځای نه خلک راځي دې ځای ته، ډېره صفا ښکلې انډۍ ورکوي. روش یې ډېر بهترین دی، ډېر مشهور روش دی. د پېښور نه د لرې علاقو نه چې کوم سیلګري راځي دې هوټل ته راځي، ماشاءالله دلته خامخا یو وزټ کوي، چکر وایي، انډۍ سالن خوري او بیا د دې ځای نه ځي. دا ډېر پخوانی هوټل دی، ډېر بهترینه کانه ده، ډېره ښکلې کانه ده. موږ یې خپل هم ډېر په شوق په زور خورو. وخت تیریدو سره که څه هم لنډي کوتل بازار کې نوي او د سهولتونو ډکې هوټلې جوړیږي، میزونو او په کرسو خلک ناست وي، خو لنډي کوتل بازار کې شیب هوټل ته بیا هم ډلې خلک روان وي او ځانګړي روش خوړلو څخه خوند اخلي او مشتریان یې هم ورځ تر ورځ سیوا کیږي.